الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. يا أيها الذين آمنوا او ایمان والو لا تقولوا راعنا موایې کلمه راعنا. نو دا یهود یو کلمه مشهور کړه په معاشره کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره بکین اصل نو ورته راعنا اوس لفظي معنا خود راعنا دا چې زمونږ لګ لحاظ وکړه زمونږ لګ لحاظ وکړه لګ وخت راکړه صحیح. خودی به شیطانت پکې کو نو دا راعنا کې دا عین باندې کومه کسره ده زیر دا به لږ وګت کو راعینا به جوړ شو. سبا جوړ شو راعینا. ا راعینا معنا دا چې غوځ مونږ شکونه او شکون وای شکون وای اشپانا دا چوپان انا دا توهین لپاره صحیح. اوس راعینا لفظ کې خو قباحت نو خودی استعمال په غلط انداز کو او د دوی په دغه ترویج په اساس مسلمانانو په پیغمبر علیہ السلام نه کړه توجه او راعنا به ورته سره راعنا نو الله تعالی وی د دې دا لفظ یې استعمالوي صحیح. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا موای راعنا وقولوا وای انظرنا. مداب امتیاز سبای امتیاز به چې اجتماع کې ناصل سوچ راعنا وای نو پته بلګی چې دا جوړي چې سو کنزورنا وای پته ولګی دا مسلمان دی. واسمعوا اور خبرا وللکافرین عذاب علیم او کافرانو لپاره دردناک عذاب دی. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب نخخی آکسان چې کفر کړي د اهل کتابنا وللمشرکین لد مشرکیننا ينزل علیکم چې نازل کړي شتا سبحانه من خیر سخیر من ربکم د جانب د پروردگار تاسو نه. والله یختص برحمته الله تعالی خاص کوي پر رحمت خپل سره من یشاء واغ سوچ وی غواړي. والله ذو الفضل العظیم الله تعالی د لوی مهربانه مالک دی. ما ننسخ من آیت اوس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې به یو حکم نازل شو سموده بعد به هغه منسوخ شو بل براغه او منسوخ شو او بل براغه یا یو حکم به الله تعالی ډیلی کا ټایم به ورکړي ډیلی به کا ټایم به نو مشرکانو او يهوديانو مسخره شروع کړې وې دا عجیب پیغمبر دی نن د یو شی حکم کوي سباله د بل شی حکم کوي. نو الله تعالی وې دې کې حکمت ما ننسخ من آیت نہ منسوخ کو مونگا ما ننسخ آغا چی منسوخ کو مونگا من آیت دس آیتنا ونن سے آیا مؤخر کو دا ناتی بخیر ملحا مونگا راتل کو پا بیتر دے او مثل آیا پا مثل دے. علم تعلم آیت نپوئے گی ان اللہ چی اللہ تعالی غلا کل شیئن قدیر پارسز بانے قادر دے. نو حکمت دا نسخ سو چې یو حکم براغه بیا به منسوخ شو. نو حکمت د نسخ نمبر اول داو لومبنین حکمت د نسخ داو چې وړاندې حکم به مشکلو الله تعالی به آسان راولېږي صحیح. دویم حکمت د نسخ داو چې وړاندې حکم دا به تمهید د دې حکم لپاره هغه حکم به تیاری وکړه ذهن به ور جوړ کو نو ورپسې به دویم حکم راغی په پټلای باندې به ورواچو خبره ذهن کې رااله. علم تعلم آیات نپوئے گے ان او دریم حکمت پکې داو چې د حالات او تقاضا او اولا هغه حکم چې کوم وړاندې نازل شوی او ثانیا دا حکم چې دا اوس کوم نازل شو ځکه حالات کې به چینج راغی نو د چینج د وجه به شو حکم به بدل شو.
علم تعلم آیات نپوئے گی ان اللہ چتا کسر اللہ تعالی لہو ملک السماوات دد پہ اختیار کے بادشاہی داسمانونو والارض دزمکے ومالکم انشترتا دپارا من دون اللہ پا مقابلہ دا اللہ کے من ولیل سوک پروٹیکٹر ولا نصیر نمددگار ام تریدون آیا تاسو غواری دا ان تسألو رسولکم چی تاسو غواری پیغمبر قلنا کما آغسدنا کما سویل موسیٰ لکا سوال شود موسیٰ علیہ السلام نمخ کر دینا موسیٰ علیہ السلام ناغی تقاضا اکلا فقالو ارنا اللہ جارتن وی خدای را تا مخو خیا سو کرا سر خدای وی را تا مخو خیا نوز بازے کارون داسی چی دا اغی غختن مناسب نی ما تاس تا دی باب کی لطیفہ ویلیوہ متا صدی باب کی لطیفہ ویلے وا چې یو فقیر د بادشاہ نه سوال کوي یو پیسہ راک سیو کړ یو پیسہ د بادشاہ له غوسه ورلا وی ته شرمېږي نه د بادشاہ نه دومره د کم تر شي سوال کې دا زما شان سره مناسب نه ده چې تعالی یو پیسہ درکم ځکه د بادشاہ څه غټ شي غواړه انا هغه ورته بیا بادشاہي راک نو ورته وی داستا شان سره مناسب نشي درکم درل صحیح شو نو دا سوال د دوی شان سره مناسب نو چې د موسی علیہ السلام نو وغوښتل وی خدای راته مخ خایا څوک خدای تعالی راته مخ خایا الله تعالی وی تاسو هم دا څه کوي چې خپل پیغمبر نام داسې سوالونه شروع کوي لکه موسی علیہ السلام چې يهوديانو کول ام تريدونا آیات تاسو غواړئ ان تسألوا رسولکم چې غواړئ د پیغمبر خپلنا کما هغه شان سویل موسی لکه اوستنه شو موسی علیہ السلام نه من قبل مخکره دی و کافران شوی خلق په ناجایز سوالونو باندې شو کافران شو ومن يتبدل الكفر اچاچ بدل کے واسطہ کفر بالایمان فزائد ایمان فقد ضل سواء السبيل نتاکک سرا دخطا کا برابر لارا ود کثیر من آل کتاب غوار دیر د آل کتابنا سوالی لو یردونکم دا خبرا چه تاسو واپس کے من بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نہ کفارن کافران وجود کی دا غواړي چې تاسو کافران جوړ شي حسدا من عند انفسهم دا وجد حسدنا چې دوی په ځل کې دي د دوی ځل کې دا حسد چې دوی ته ول خدای ایمان ورکړي نه غي دا غواړي چې تاسو هم ځان په شان کافران شي حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين پس دا هغه چې واضح شوی دا ان الحق حق فاعفو دا عفو معنا دا چې مخته واړه فعفو اگنور کدے وصفحو مختوارو حتی یاتی اللہ تردے چراتل کے اللہ تعالیٰ بے امرے پہ حکم پل ان اللہ علا کل شیء قدیر تاکہ صلی اللہ تعالیٰ پر صرفان قدرت لنوں کے دے واقیم الصلاة قائم کئی مزوات الزکاة ورکی زکاة وما تقدموا لانفسکم آغا چتاسو ڈان دے گئی دزانو پر پارا مل خیر سخیر قیامت طرف تجدوه ممیبدا عند اللہ پنزد اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر تاکہ سر اللہ تعالیٰ پاچتا سے عمل کوئے بصیر دادر کتن کے لئے عالم دے دے وقالو ادا یہودیان وی انصارا لن يدخل الجنتا چه ہرگز بنشی داخلی دے جنتا الا من مگر صرفا سوکان ہودن چوی یہودیان و نصارا یا نصرانیان نو دانا چکنی داد یہود و عقیدر چی یا با یہود داخلی گی یا نصارا یا دا نصارا و عقیدر چی یا با یہود داخلی گی یا نصارا ندی یہود و عقیدر صرف یہود بداخلی گی ادا نصارا و عقیدر صرف نصارا بداخلی گی تلک امانی هم دا صرف خواہشات دوئے دی لیکن منگو دا صرف دخلی خبری دی حقیقت سر تعلق نشتا قل توتو آیا ہاتو برحانکم راوڑے دلیل خپل پدے بات کی برحان مانا سا دلیل او دا برحان دو معنی دی یو دا چی دا برحان کے کم نون دے دا نون زائد دے نو چې زائد دی نو دا لفظ د برهتون نه دی ا د برهه معنا د قطع کټ کول نو برهان هغه دلیل ته وای چې جګړه کټ کی برهان کوم دلیل ته وای چې جګړه ختم کی نو داسې دلیل راړي چې هغه د جګړه او د ریزنګ د ارګومنت ختم کی
یوا او یاد ادا چې دانون زائد نه دی د نفس کلمې نه دی نو دا د برهنون نه دی بیا د څه نه دی د برهنون نه او د برهنون معنا هغه دلیل چې هغه شوده کی او بوب کی صحیح برهان مرسو دلیل قطعی او بل دلیل مبین قل هاتو برهانکم توتوایا چه هاتو برهانکم رالی یو دلیل کنتم صادقین کتاسو رشتنی دی خبر کی بلا او من اسلما چه چا سرندو کو وجو دمخبل اللہ تعالی تا وهو محسن احال دارے چه دی دا اعلی درجه احسان کو انکے انو دا اعلی درجه احسان دا توحید عقیدہ دا نو دا محسن مانا سدے موحد فله اجره دد پارا اجر دد عند ربی پنل درب دد ولا خوف علیم نبیر دویبانے ولا هم یحزنون نبدوی فکر ملکے گے وقالت الیہود اس دد آیت تعلق آیت نمبر یوصل یول سروا چی آیت نمبر یوصل یول اس کے دوی لن يدخل الجنت الا من کانا یہودا او نصارا یہود وی یا با یہودیان داخلی گی نصارا ہوئے صرف نصارا دانا چر دی پدی اتفاق چی منگ جوارا با داخلی گو ذکر چې دا آیت بعینه دغه تصور ذکر کوي چې لکه مونږ وو چې وقالت اليهود يهوديان وای ليست النصارى على شيء ندي نصارى دا پیسې کې ندي دا نصارى دا پیسې کې ندي وقالت النصارى وای ليست اليهود على شيء دا يهوديان دا پیسې کې ندي وهم یتلون الكتاب حال دارے کہ دوی دوارا کتاب املولی کذالک قال الذین دغرنگ خبر کولا کسانو لا یعلمونا کہ غین پوئیگی مثل قولے پا مثل دا قول دوینا کم کسان تے مراد دی دغ خبر کہ مشرکان دا مسلمانان و باقیش دا مسلمانان پا حس شیکی ندی دا مسلمانان فاللہ یحکم بینہم اللہ تعالیٰ با فیصلہ کئی مزد دوئے کے پروز دا قیامت فیما کانو فی اختلفون پاغشے کے چودوی چاہے کے اختلاف کولو ومن ازلمو انشتر ظالم ممن دا آغا چانا منع مساجد اللہ چی دے ممنوع گرزی مسجدون دا اللہ تعالیٰ خلق ورطا نپریدی مسجدون دا اللہ تعالیٰ تا خلق نپریدی ان یذکر فی اسمو چی یاد سی پدے کے نم دا اللہ وصحا فی خراب یا کوشش کے پا خراب دے مساجدوں کے چدا خراب سی نو خراب مانا چیزی کی دینداری نبی بی دینی بھی پکی دینداری نبی صرف سوشل گیدرنگ بھی پکی سوچے کی سوچ آغر سیف اللہ خان دارے دا سیف اللہ خان دا شاباش زرکوا کم ځای برکاته ومن اسلمون اشتر ظالم ممن داغ چانا منق مساجد اللہ چی منقی خلق دا مساجد دا اللہ نا نسنگے منقی ان یذکر فی اسمو چی آسی پدے چی نم دا اللہ وصحا فی خراب یا کوشش کئی دے پا خراب دا مساجدو کے نو خراب دا مساجدو مانا دینداری پکی نکئی بیدینی پکی خوڑی دینداری پکی نکئی بیدینی لکہ ماتاوتا ہوئی سوشل گیدرنگ کئی پکی چی دا سوشل سنٹر دے لکه منشو کلب دے نو جماعت نا مسجد نا کلب جوڑی حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ قرب قیامت کی زما امت بانے یو دور را روان دے مساجدهم عامرت وہی خراب عن ذکر اللہ کہ دی مساجد با د دیوالو او د چتو په اعتبار خ آباد وی خود اللہ د دین په حوالہ بانے بویران دی دینداری بنی پکی سب بنی پکی دیندار جمعہ مسجد دا اصل کی دیندارہ مرکز دی ومن اسلم ممن منع مساجد اللہ انشتر ظالم دا چانا منع مساجد اللہ چی خلق منکی دا اللہ تعالی دا مساجدنا وصحا فی خرابیا کوشش کئی پا خراب دا دے مساجدوں کے نو خراب دا مساجدوں کے مانا ہاں چی دینداری پکی نکی بی دینی پکی خورول غواری دینداری پکی نکی بی دینی پکی او حدیث کی راضی حضور علیہ السلام یو سل دیار نستے آیت پیغمبر علیہ السلام یو تفصیل حدیث علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت علامات ورته خودل ورته وی عزت تخذ الفیء دولا عزت تخذ الفیء دولا چې کله قومي مال دا د پلار نیکه جایداد وګڼل شي خلک دا څه خوري لکه د پلار جاګیر شي قومي مال بیت المال قومي مال دا څه خوري لکه څه لکه د پلار چې ورته میراث کې پاتې شي عزت تخذ الفیء دولا والامانه مغنما امانت خلق دا شخوري لکه غنیمت چې ورته ملاو شي ستر خان داولی کو نمبر اول چې قومي مال د پلار جایداد غني امانت غنیمت غني زکات نقصان غني زکات څه غني نقصان غني او زکات مغرما سلورم وتعلم لغير الدين ذکر کوي د دین د پاره نه د دنیا د پاره وتعلم لغیر الدین ذکر کوي څه د پاره د دنیا د پاره دین د پاره نه بس مولود نه خلق لګیای دنیا د پاره دي صحیح ده خلق ذکر څه کوي موږ سره سلو کسان ناشي دین د ذکر لپاره څو کسان ناشي سلو کسان اثر وخت د اسکول ته ورګه الته سوره خلق دي وتعلم لغیر الدین ذکر کیږي د غیر دین د پاره پنځم حضور علیہ السلام فرمایل وادنى الرجل صديقه واقصى اباه سړی د یار ډیر وفادار وي او د پلار سره جفاکار وي د پلار خبره په اثر نه کوي د چا خبره په اثر کوي د یار پرایورټي یار ته ورکړي د پلار په ځای صحیح ګرل فرند او بوای فرند د ډیر اهم دي د سم مقابله کې د بوډا پلار نه واطاع الرجل زوجته او سړی د خزه تابعدار وي وعق امه او د مور نافرمان وي کان رئیس القوم ارذلهم د قوم رذیل سړی هغه د اوی رئیس وي رذیل سړی د اوی سي رئیس واکرم الرجل مخافه شر یو سړی ته عزت ورکول شي په دې وجه چې خسړې دی په دې وجه چې ناکار سړی ځان ته بچ کول غواړم عزت ورکوم سره پر بدمعاش سړی دی ځان ته بچ کول غواړم اکرم الرجل مخافه شر او حضور اسلام فرمایل وشربت الخمور شرابون اسکل شي برملا شربت الخمور الکحل اسکل شي پشکارا وکثرت الزنا زنا عام شي ولبست الحرير warm silk یو سنتیټیک سلک دا نه warm silk هغه د چینجی کم ریشم چې دي نارینا داغه اغوستن شروع کی سوې ورته ابریسم راسل کې بول نه یو دا کوم په عام چې سترونه کې ملاوي کې سل کې طریقې دا هغه سل نه دی دا په سنتیټیک دی یا راسل مش ما نه راځي بس شي له ځای راسل خان وکثرت الاصوات فی المساجد جمعتونو کې شر او شور ډیر زیات شي خلک شور کوم نه درړي مسجدونو ته راوړي بیا غوځن چې امریکا کې اوسېل ته الیکشني هغه له عذاب دی وکثرت الاصوات فی المساجد او وی فرمایل ولغنا آخر هذه الامه اولها د دې امت رستنی خلق زما صحابه ته بدر دي چې دا خلق با د دې امت خلق به زما صحابه ته بدر دي بدر دی وی ورته حضور علیہ السلام فرمای فرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء چې کله دا شی نه تاسو کې شروع شي نو د اور او ویند بدر باندې راځي څنګه د اور باد بدر باندې راځي وزلزلتن زلزلې بدر باندې راځي مهلکه وخسفا زمکی بدر باندې کینی ومسخا خلیه بمروانی کی شکل بم خرابی او بل حدیث حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نصف اللہ خان ولیک
دغه اوس پرې بل شروع کړ. حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنہ هغه حدیث نقل کړي وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ماته وی چې قیامت برازي اذا اماتوا الصلاة چې کله خلق مز مړ کی چې مونږ مړ کی د مړې دوه معنا ده یو دا چې کوي نه دویم دا چې کوي نه په وی په نه چې څنګه وکم مات ګډ مونږ. نمبر 2 واضاعوا الامانه امانتونه ضایع کی امانتونه ضایع کوي. نمبر 3 اکل الربا سود خوري. سلورم استحلوا الكذب دروغ ورته جائز ښکاري دروغ وینا ورته روا ښکاري حلال ښکاري. واستخفوا الدماء انسانان مړول ورته ډیر آسان کار ښکاري وینه تویول ورته دا څه خاص قدر قیمت او د دې دور کې ودغه شی ده د انسان څخه قدر قیمت ده. سړی چې چکن ذبح کوي نو یو شعور ورته کېږي صحیح انسانان خلق مړی اس پته نه لري بمونه دي بد حال ده. نمبر 4 واستغلوا البناء بلډینګونه په بر اسمان طرف رواني بلډینګونه چرته رواني شکاگو کې سره بلډینګ سیرز بلډینګ او بل د ورلد ټریډ سنټر او اوم باع الدین بالدنیا خلق به دین په دنیا خرڅي خلق به دین څه کوي یعنی معنا دا چې دنیا به لوم باندې ترجیح دي. دی وجه سوچ د خپل اولاد دې دور کې تا ته خوي وی هغه یونیورسيټي کې دی ګریډونه ډېر خلاصي څو ګریډونه ډېر خلاصي بیا ورپسې راته وي مونږ هم کوي ځکه چې فرست پرایورټي خدا بل شي دی. نمبر 8 تقطعت الارحام د رشتہ دارو په لحاظ پاتې نشي د خپلویو په خپلوی وای تاسو وای خپلوی. نمبر 9 يكون الحكم ضعيفا حکومتونه به ډېر کمزوري شي کنټرول بدل لري هر کې بناسي سره بار راوته شي هر نه بار راوته شي. نمبر 10 الكذب صدقا دروغ به داسې ویل شي خلک باغی ته رښتیا وایي د پروپاګاندا دور دی د میډیا بس په میډیا کوم دروغ ویل شي خلکو ته یقین دي. الحرير لباسا را سلک نارینه بردی ڈریس شروع کی. نمبر 12 ظهور الجور ظلم به عام شي په مختلفو میدانو کې. نمبر 14 کثرت طلاق ډېر عام شي. زمونږ تاسو په دې وطن کې چې طلاق تصور کولای شئ یا سبحان الله هغه سره به چایز لري کوله هغه به داسې نه دی به داسې کنه دا زم طلاق دی زم طلاق د پښتنو په وطن کې ټول نه خبيسترین کنزل ها مسجد نه خلکو نفرت کو کنه څنګه براته. سوال رسم موت الفجاء ناګهانی مرګونه به زیات شي څنګه مرګونه ناګهانی سډن ډیث یعنی پرابلم زړه پیدا شي ډیر وخت بنا دي بس وای هارت اٹیک وشو سیزر وشو. نمبر 15 ائتمن الخائن دومره انقلاب براشي چې خیانتګر سړي ته به خلک امین وای وخان الامین امانتدار ته به خلک خائن وای پیمانه بدل شي سمو شي پیمانه سټنډرډ بدل شي. صدق الكاذب وكذب الصادق رښتینی ته به خلک دروغجن وای او دروغجن ته به خلک صادق وای. کثر القذف د عزت په حواله تهمتونه لګول به یو بل باندې ډیر شي
کان الولد غیظا بچے به د والدینو لپاره مصیبت شي. وفاضا اللئام فیضا بدطینه خلق به ډیر زیات شي. څنګه بدطینه خلق وغا ها بدطینه خلق بد کردار خلق منګو د طینت یعنی خمیر خراب دي. وغاب الكرام غیظا عزتدار خلق به کم شي. تكون الامرة فجرا حکمرانان به فاجران شي. والوزراء كذبا وزیران به دروژن وي. وزیران به ټول څه وي؟ دروغ به وي. والقضاة خونه ججان به خائنان شي. قاضیان به سي والعرفاء ظلما د لوی جرګې منبران به ظالمان شي. ته عرفاء وي موږ ته سپید پوش وای. تاسو وای سفید پوش کنه معزز سره ګڼل شي. والقراء فسقا قاریان به فاسقان شي. وتظهر الصفراء وتطلب البيضاء د دراهم او د دنانیر اهمیت بزیات شي. د ګولډ سیلور خلق به تلل شي پس کی په ګولډ او سیلور کې. ګولډ او سیلور معنا سټیټس څه دی بینک بیلنس څه دی کوم موټر کې راځي. امریکا ودا مصیبت ډیر دی څنګه نشته. وتكثر الخطايا گناہونه به ډیر زیات شي. وتغل الامراء مالدار خلق به ټول فراډیان شي. فراډونه وکړي ټول غټه کمپنی کې فراډونه کوي. وحلیت المصاحف د قران کریم نقش و نگار به زور شي. سبو شي د قران کریم نقش و نگار به زور شي. د سرو په خط لیکم د سلور په خط باندې لیکم د مروارید په خط لیکم. وصورت المساجد د مساجد نقش و نگار به ډیر زیات شي. وطولت المنابر منبرونه به ډیر زمزم شي. سورۃ المنبر. وخربت القلوب زړه به فاسد شي. وشربت الخمور شرابونه بسکل شي. وعطلت الحدود د خدای قوانین به معطل شي. وولدت الامه ربتها لور به د مور مالک وګرځي. یعنی په لور باندې حکمرانی څوک کوي؟ مور. مور باندې حکمرانی څوک کوي؟ لور. یعنی نافرمانی به. وترى الحفاة العراة صاروا ملوكا خپیبله سرتور سری خلق خپیبله تاسو خپیبله وای لوس خپی لوس خپی یعنی آل خلق دا به حکمرانان شي. لوس خپی معنا نه اهل خلق پایلوچان به حکمرانان شي. صحیح یا بشتیان به حکمرانان شي. په مونږه تاسو څوک حکمرانان دي؟ په پښتنو څوک حکمرانان دي؟ پایل بشتیان کنه څه فلخانه څوک دی؟ ته دې وایې ښه صحیح شو. د بچا سقاو حکومت. وشاركت المرأة زوجها في التجارة خزب په ارننګ کې سړي سره ایکول شي. اداب به فسادي.
ځکه چې څو پورې صرف سړی ارننګ وي نو ښځه کنټرول وي، چې ښځه هم ارننګ شي بس خبر خراب شي. دا نظام د کور چې نه دې سره خراب شوی دی. صحیح شو. ګور هغه مخکې به ماشومان ته وي خرشي شور مکوي، پلار غریب مستری راغی ټول ذکر وکړ فلان صحیح په خپل هم خاموشه ګرځیدا، ډوډۍ بلې ګرمه باندې واچوم یو پیاله چای په سر در زور وکم، اوس هغه هم کار لږه وي تر په سر زور وکړه که څنګه اجرانی نو بس نظام خراب شي که خراب نشه. وتشبه الرجال بالنساء، نارینه به تشغان مشابه کوي خدو سره، یو والای نه نور کا ورته صحیح شو. سان فرانسیسکو ته راغلی شي. وتتشبه النساء بالرجال، خزه بدان د سړو سره مشابه کوي، سړی د خزو سره او خزه سړو سره، ځکه ټول خلک په خپل فیلډ کې خوشاله نه دي، که خوشاله دي چینج غواړي. واتخذ المغنم دولا، غنیمت با یعنی غنیمت معنی بیت المال، بیت المال دا به د پلار دی که جاگیرو غړي لکه وړاندې حدیث کې تیر شو، بیت المال به د پلار دی که جایداد وګڼل شي، حکمران به دا څه خوري لکه د پلار نه جوړ نه پاتې شي. امانت به غنیمت وګڼل شي، دا څه به خوري لکه جهاد چې کړه د میدان کې ورته ملاو شي. زکات به تاوان وګڼل شي. کان زعیم القوم ارذلهم، دا قوم رئیس با دا غیر رذیل سړی وي. دا لکه بل حدیث وعق الرجل ابا، لار نه بسړی نه فرمان شي. وجفا امه، مور سره بزیاتې کوي. وادبر صدیقا، دوست سره به بے وفائی شروع کی. واطاع زوجته، د خزه به غلام شي. وعلت الاصوات فی المساجد، او مساجد کې به شورونه زیات شي. څه شي؟ شور شغب. واتخذ القینات والمعازف، آلات د موسیقی او رقص و سرود بزیاد شي. وشربت الخمور فی الطرق، شرابونه پر روډوس کلی شي، شرابونه پر روډوس کلی شي. واتخذ الظلم فخرا، ظلم باندې به خلک فخر کوي. وبيع الحكم، جسټس او انصاف په پیسو باندې خرڅول شي. وکثر الشرط، قمار به زیات شي. څه شي؟ قمار بازی. واتخذ القرآن مزامیر، قرآن به داسې ویل شي لکه موسیقي. وجلود السباع لباسا، د درندو سرمنه، د څه د درندو سکین د دې لباس به عام شي. فرعون دې جایز صحیح شو، خلک به دا افتخار کوي دستا دا واسکټ وزي جوړ دي، دا فلانی شي سکین دی، دا د زمری سکین دی. ولغنا آخر هذه الامه اولها، اور دغه امت دغه زمانه خلق با زما صحابه باندې تابعین باندې ائمه باندې بدل دی وای. اولین خلق اولین څوک دي؟ صحابه دي، تابعین دي، امامان دي. نو لکه دوران د حدیث حضور فرمایي چې فرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء، د اور سیلې بالوزي. وزلزله، زلزله برازي. وخسفا، زمکه بکینی. وقذفا، کانی بوری تیگی. ومسخا، خلیه بورانی.
نو دا صرف دی یو د پاره چې وسعا فی خرابها چې مساجد به فزیکلی خو آباد وي خو سپریچولی به قرآن کې اولئک ما کان لهم دا کسان حق دوی پارا نشته یدخلوها چې دای داخل شه دیتا الا خائفین مگر پیر باندې لهم فی الدنیا خزي د دوی د پاره دنیا کې رسوایی دا ولهم فی الاخرة عذاب عظیم ار دای د پاره آخرت کې لوی عذاب دی وللله المشرق خاص الله د پاره د مشرق والمغرب او مغرب یعنی ټول جوانب د الله دی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا كَمْ جانب تَيْتَاسُ مخگر دوئے فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ دغ جانب تد اللہ مخبے ان اللہ واسع الغلیم تاکہ سر اللہ تعالی واسع در قدرت پہ اعتبار غالم دے حاتے پہ اعتبار علم محیط دے وقالوا دوئے اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ تعالی ذان لپارا بچے نیولدے زوئے سبحان پاکی دا اللہ تعالی بل له ما فی السماوات بلکہ دغ اللہ ملکیت کی دی آغا شئینا چا اسمانون کے دے وما فی الارض چزما کے دے کل له قانتون دا ٹول دا اللہ تعالی قانتون مطیعان دی تابدار دی دا قنوت مانا اطاعت فرمان برداری بدیع السماوات پیدا کون کے دے اللہ تعالی دا اسمانونو بغیر دا مادینا سمادہ و سرنو اسمان اس نے پیدا کر اسمادہ و سرنو والارض ادزم کے مادہ و سرنو من کچھ دور وڑی کشے جوڑو نم دا غیر پر سمیٹیل اس پکالی اللہ دور لوی اسمان ازم کا پیدا کر میٹیل و سرنو اللہ تعالی دا غیر جواب کرو کہ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اکلچ اللہ تعالی فیصلو قد یوکار فَإِنَّمَا نخبر داد یقولو اغکارتے اوے کل موجود شا فیکون لا موجود شی وقال اللذین وی آکسان لا یعلمون چپوئی جنا لو لا یکلمون اللہ چلا محمد منتا خبر کی صلی اللہ علیہ وسلم چیزا اللہ پیغمبر ہے خدای منتا ڈائریکٹ ٹیلیفون لینے گئی چی منتا وی دازلا پیغمبر دے اگر اثر اور نیک پنے خبر نہ گئی اللہ تعالی دے کوئی کی نا دے ځان نس جوړ کړی د دمر له خلق ته چې خدای ور سره خبره کوي لو لا يكلمنا الله ول خبرنا كينون سر الله تعالى وتعطينا آية يا ولن راضي مونتا آية اليوم معجزات مونتاغه طلب کو كذلك قال الذين هم دغرنگ خبر کړوا کسان مل قبلهم چې مخکره دو مثل قولهم پشان د وینا دو تشابهات قلوبهم د دې زونه سیملر دي د دې سوچ یو شان دي سوچ فکر یو شان دي قد بینا الآیات تاکہ سرمونگ بیان کرلی آیاتنا قد بینا الآیات لقوم آغاقون پارا یوکنون چغیت ساتی انا خبر دادا ارسلناک منگ لے گلے تالا او پیغمبرا بالحق رشتیاو سرا دا قرآن رشتیاو بشیرا بشارت ورکون کے منون کو تا ونذیرا یرون کے نہ منون کو دپارا ولا تسالو دا اس پیغمبر ته الله تسلی ورکړي چې څوک نه مني او جهنم ته ځي ستانه دا غي عزت پوښتنه کوي چې دی ولې جهنم ته راغلی ستا ډیوټي مو صرف دا چې میسج کنوي کا ولا تسالو عن اصحاب الجحیم د تانا بتپوس نشکول د جهنم د خلق متعلق ولن ترضى عنك اليهود هرگز به خوش نشید تانا یهودیان او نصارا حتا تتبع ملتهم مگر علا چې تفالو چې دوی دین قل تورت اوایا انه دلای چې تاکي سره هدایت د الله والهدام د هدایت دی ولا ان تبعت اواهم اکثر تافالو کل خواہشات دی بعد اللذی پس داغے جاک من العلم چراغ لیتا تا علم مالک من اللہ نشترتا سرا نشترتا دپارا من اللہ پا مقابلہ دا اللہ کے من ولی سو پروٹیکٹ ولا نصیر ان ہیلپ اللذین اکسانا تیداؤم الکتابا چور کرد مدوی تا کتاب یتلونو او لولی دوی دا کتاب حق تلاوتی پا صحیح تلاوت سرا یعنی زان پہ پوئی اولائک دا آل کتاب یؤمنونا ایمان راڑے بے پا محمد بان
वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मन यकफुर बिही अचाचे इनकारो को द मुहम्मद रसूलुल्लाह ना पौलाए कौमुल खासिरून दा कसान खास दुई लूजर दी या बनी इसराइल ओ औलाद इसराइल दे याकूब अलैहि सलाम उस्कुरो याद के नेमत समागा अनअमतु अलैकुम कि मा इनआम करे तासु बाले व अन्नी फज़लतुकुम अमा फजीलत दर करे तासु लाल आलमीन व मखलूकात बाने वत्तकू यौमन او اویره گئی دا آغا ورزنا لا تجزی چی نبشی دفکول نفس یو کس عن نفس دبل کسنا شیئا لگئی صدا عذاب ولا يقبل منها غدل نبشی قبلول داغنا غدل مالی فدیہ ولا تنفعها شفاعت افائدہ بنشی رسول تصفارش شفاعت اپروچ ولا هم ینصرون نبدوی سر امداد کوشی اس سبانہ مسئلہ ذلك مشكلة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا الحمد لله رب العالمين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسنة تلاوته وأنا الليل وأنا النهار فالله خير حافظ. سبلا خنا